السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د عربي ژبې زده کړې ته ښه راغلاست. درنو او قدرمنو اوریدونکو، نن به انشاءالله د انسان د جسد په اړه او د انسان په جسد کې چې کوم اعضا دي د هغو په اړه معلومات درکم. مثلا سترګې ته په عربي کې څنګه څه ویل کېږي، همدارنګه پوزې ته، همدارنګه پښو ته، لاسونو ته او راس ته په عربي ژبه کې موږ څنګه ویلی شو. نو درنو قدرمنو دوستانو، نو راځئ چې شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. جسم الانسان، د انسان جسم، د انسان جسد. د انسان په جسم کې کوم شیان شامل دي؟ سترګه ده، غوږ ده، پوزه ده، خوله ده، غاړه ده، مټ ده، همدارنګه پښه ده او قدم ده او سر ده او همدارنګه د انسان اطراف دي. نو راځئ چې شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. العین. العین معنا څه؟ سترګه. العین سترګه. الانف پوزه. الانف پوزه. الاذن الاذن غوږ. الفم خوله. الفم خوله. العنق العنق غاړه. الذراع الذراع ذراع ته ویل کېږي، مټ ته ویل کېږي. الرجل الرجل پښه. القدم قدم. الرأس الرأس سر. الجزع جزع هم سینې ته ویل کېږي، هم د سینې په شاوخوا کې چې کوم اطراف ده دې ته ویل کېږي. الید لاس. الاطراف اطراف اطراف دواړه پښو ته ویل کېږي او دواړو لاسو ته هم ویل کېږي، چې هغه یو سفلا اطراف دي یو علیا اطراف دي. نو راځئ معنی وروسته تکراروئ. العین، الانف، الاذن، الفم، العنق، الذراع، الرجل، القدم، الرأس، الجزع، الید، الاطراف. العین سترګه. الانف پوزه. الاذن غوږ. الفم خوله. العنق غاړه. الذراع مټ. الرجل پښه. القدم قدم. الرأس سر. الجزع جزع ما ورته ویل چې هم سینې ته ویل کېږي، هم د سینې په شاوخوا کوم اطراف ده. الید لاس. الاطراف اطراف اطراف هم دواړو لاسو ته ویل کېږي، دواړو پښو ته هم ویل کېږي، چې یو ته سفلا اطراف وي، بل ته علیا. سفلا معنا لاندې اطراف او العلیا لوړ اطراف. درنو دوستانو، دا په عربي ژبه کې ځینې مفردات چې ډېر مهم او باید لازمه ده چې یاد شي. تر بیا مو په پاک او مهربان الله سپارم. پاک الله مو مل شه.